لهم البشرى في الحیاة الدنیا. ښه خوب د مؤمنانو لپاره خوشخبري ده په ژوند د دنیا. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. محترم ورونو خویندو، زه احمد بشیر لقمانی ستاسو د خوبونو تعبیر کوم. خوب اخره زمانه کې ډیر مهم وي د مسلمانانو لپاره. نبی علیه السلام وایي چې د اخره زمانه کې د مسلمان خوب څه ده، هغه دروغ نه وایي بلکې رښتیا وي. او خوبونه چې دي دا بشارت وي، خوشخبري وي د الله لخوا یو بنده ته چې په هغه باندې خپل بنده ته الله تعالی استقامت ورکوي. او موږ ټول خوب ګورو، که سړي وي که ښځې وي که ماشومان وي، او حتی یا هغه کسان چې هغوی بیخي وایي چې موږ خوب نه ګوري، هغوی هم خوب ګوري او هره شپه ګوري او څو ځلې ګوري. او 95% خوبونه زموږ چې دي د ویښېدو نه وروسته زموږ نه هېرېږي. ځکه دا خوب څه ده، یو مرحله ده په هر شپه په هر انسان باندې راځي چې خپل ذهن هغه انسان هغه رم څه ده یا حافظه موقت څه ده هغه صفا کوي. نو د دې لپاره دا ټول چې څومره موږ د ورځې شیان کتلي یا سوچونه هم کړي دي یا کوم شیان چې زموږ په لاشعور کې دي، په ضمیر ناخودآګاه کې دي، نو دا ټول شیان زموږ په د شپې زموږ په ذهن کې ټول راځي، تېرېږي او زموږ روح چې برځي. بیا ښه خوب څه ده، هغه بیا هغه خواب صادقه یا رویای صالحه، نو هغه بیا هغه روحونو فعالیت ده چې هغه د نورو ارواحو سره یو ځای کېږي او هلته ګوري. او تقریبا هر شپه مونږ خوب ګورو او 15 دقیقو نه تقریبا تر 20 دقیقو پورې زموږ خوبونه وي. یعنې هر شپه هر انسان خوب ګوري، څو ځلې ګوري او دا خوبونه چې دي مونږ نه بیا هېرېږي. او داسې یو تحقیق شوی ده چې د انسانانو دا خوب کتل دا څومره وخت نیسي، نو طور اوسط د هر انسان د عمر 6 کلونه چې دي هغه په خوب لیدلو باندې تېرېږي. دا تحقیق شوی ده، علمي تحقیق ده چې هر انسان 6 کلونه د خپل عمر هغه په خوب لیدلو کې تېروي. خو دا د دې معنا دا نه ده چې ټول خوبونه زموږ په یاد دي، د انسانانو په یاد دي. نه، 95% خوبونه موږ نه هېرېږي او 5% خوبونه هغه موږ په یاد پاتې کېږي چې هغه بیا 3 حصو باندې تقسیمیږي، 3 رقمو باندې، چې یو د الله لخوا وي، یو ملک ده مقرر هغه انسان ته یو خوب یو تمثیل کوي، او یا د نفس لخوا وي، د انسان د زړه لخوا وي، سوچونه وي، خبرې وي، د نفس وي، فکرونه وي، د انسان د ورځني ژوند کارونه وي او هغه شیان وي، او یا هم هغه د شیطان لخوا وي چې مزاحمت کوي د روح. نو دې نه هم بیا خوب جوړېدی شي. او دا خوبونه ولې موږ نه هېرېږي؟ بعضې خلک وایي چې زموږ خوبونه هېرېږي. خوبونه ځکه زموږ نه هېرېږي چې دا دماغ حافظه دا د خوب په وخت کې هغسې نه وي لکه چې زموږ په ویښ حالت کې زموږ حافظه کار کوي، یو شی ګورو بیا په یاد هم پاتې کېږي. نو د خوب په حالت کې صرف هماغومره ځای چې هغه الله وغواړي موږ ته رویای صادقه ده هغه زموږ په ذهن کې ښه واضح پاتې کېږي. یا مثلا د ویښېدو نه د روح زموږ به راځي او ویښېدو ته نږدې حالت کې بیرته روح راځي، دغه وخت کې د شیطاني خوب انسان ته پیښیږي. او هغه نفسي خوب څه ده، هغه په دې نیمه شپه کې په ټوله شپه کې هم انسان ته راتلی شي چې د انسان هغه ذهن هغه شاته کوي او د صفایي کوي، ایډیټ کوي د خپل ورځني ژوند د مسایل، نو په هغه کې بیا د نفساني خوب یا تشویشي خوب جوړیږي. او 80% کې خوبونه چې وي هغه رنګه وي، یعنې صحیح صفا وي. او اکثر خلک وایي چې موږ خوبونه ګورو نه سیاه سفید وي، یعنې چې رنګه نه وي. اکثر خوبونه چې خلک ښکاري خلکو ته نو هغه رنګه نه وي، د سیاه سفید خیره. او سړي چې دي دا د ښځو په نسبت سخت خوبونه ګوري. ښځې ډېر خوبونه ګوري خو نرم خوبونه ګوري او واضح خوبونه ګوري. او د ښځو په خوبونو کې چې دا هغه کې افراد یعنې زیات وي، کورنۍ ګوري، داسې یو کس دوه کس نه ګوري. او د سړي خوبونه چې دي دا لږ سخت وي، د جنګ خوبونه وي، د ویرې خوبونه وي. او سړي چې دي بیا دا زیات په خوب کې ګوري، سړیان په خوب کې ګوري، کله کله بیا ښځه په خوب کې ګوري ښځې. نو تاسو کله که به کې داسې فکر وي چې یو سپی چې کله کوم ځای کې ویده وي نو هغه لکۍ وخوځوي، ویده یي، سر یې ایښی یي، سترګې پټې، هغه لکۍ وخوځوي. وایي د دې نه د ساینسدانانو دا هم تجربه کړې ده او تحقیق کړی چې د حیوانات هم خوب ګوري. هر ځکه دا یو طبیعي شی دی، یو طبیعي عمل ده، لکه ویډیو ایډیټینګ کېږي، یو شی ټیکټ کوي، یو شی پکې اضافه کوي، دغسې دا خوب هم همدغسې یو شی ده د ذهن صفایي لپاره، دې لپاره چې سبا ته کارونو ته ذهن آماده شي نو دا خوبونه کتل کېږي. او اکثر خوبونه چې وي هغه واضح نه وي،
سړی پرې نه پوهېږي او بعضې خوبونه وي چې هغه بیا واضح وي لکه نه پیغمبرانو خوبونه ښه خوبونه نو دا بعضې خوبونه بیا هغه واضح وي نو خوب څه ده نو اهمیت لري او زموږ او تاسو په ژوند کې او باید ورته اهمیت ورته ورکړو او کم خوب چې زموږ همیشه په یاد وي او بار بار ستا په یاد وي یا تکرار یې ګورې یا ته هغه خوب ګورې او فکر کوي چې په دې کې چې شته نو دا خوب حتما یو چاته بیا ووایي او دلته که ماته خوب لیږئ نو تعبیر خواب لقماني فیسبوک پیج ده دغه د لارې نه تاسو مسنجر لارې نه ماته خوب لیږلی شئ مخکې واتساپ و ډېر خلک و خو هغه واتساپ اوس بلاک شوی ده انشاءالله کوشش کوو چې هغه مشکل حل سي السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته